شمالي کوریا کې بیا د سپیانو په خوړلو باندې بندیز لګېدلی. باید درته وایم چې د سپیانو خوراک په دوی کې ستر رواج و، خو اوس په ځوانانو کې دا کار دومره رواج نه دی او د همدې امله 1150 فارمونه د سپیانو، تقریبا 1160 رستورانټونه د سپیانو بندیږي، د دې له امله چې نور باید په دې ځمکه سپیان ونه خوړل شي. زه نه پوهېږم د سپیانو خوراک دا خلک څنګه کوي، اما باید ووایم خوشحاله یم چې بالاخره د سپیانو خوراک په دې هېواد کې بند شوی، ځکه ګناه لري او غوښه یې حرامه ده. که چېرته حلالو ته مخه کیدای شي ایمان راوړي. واچوئ جواب. د سپي د غوښې په نه خوړلو سره یو انسان ایمان راوړی شي؟ په ځمکه باندې عجیب و غریب سوریان پیدا کیږي چې ټول خلک یې پریشانه کړي دي. د لومړي ځل دپاره دا د یو روسي لخوا په 2014 کال کې ولیدل شو چې عکس یې واخیست او ټولې نړۍ پرې خبره وکړه، ځکه دا سوریان عجیب و غریب ښکاري او ډېر ژور دي. ساینس پوهان په دې اړه څېړنې کوي او د هغې وخت نه را په دې خوا په شلګونو د دې سوریانو په مختلفو ځایونو کې پیدا شوي دي او ساینس پوهان نه پوهېږي چې ولې او د چا لخوا دا سوریان کیږي. یم چې سوري مې ډېر ویلی، خو هغې پسې مه ګرځئ. ویل کېږي چې دا سوریان داسې نه دي چې څوک دې د باندې نه ځمکه وکني، بلکې دا سوریان د ځمکې د دننه نه راپورته کېږي او کله چې څېړنه وشوه ویل کېږي چې کیدای شي دا د ځمکې د دننه غازاتو له امله وي، معنا دا چې ځمکه د چاودېدو په حال کې ده. دا نو د هوا د ګرمېدو له امله اوس د ځمکې دننه غازات په جوش کې راغلي دي او کولی شي ستر انفجارات رامنځته کړي چې که چېرته په سیمه کې څوک وي هغوی ته زیان او ضرر هم رسولی شي. خو کومه خبره چې ټول ساینس پوهان یې پریشانه کړي لا پاتې ده. ساینس پوهان وایي د ځمکې لاندې کوم مواد چې دي دا کولی شي ځمکه 80% ډېره ګرمه کړي او د دې له امله باید ټول ورته خفه اوسي. ټول کباب کېږو لکه چرګان چې کبابوو. په هر حال باید دومره ووایم چې لا تر اوسه پورې ژوند شته، لا تر اوسه پورې هوا ښه ده، نو د باندې ووځئ، چکر وهئ او د دې ځمکې د دې ښکلې فضا نه خوند واخلئ مخکې له دې چې دا انفجارات شروع شي او ځمکه 80% ګرمه شي.